د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د اوسپنې پټلۍ معینیت د ټولګټو وزارت څخه د مستقله ادارې په توګه جلا او د همدې حکم په اساس محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح چې مخکې د ټولګټو وزارت د تخنیکي معین په حیث دنده ترسره کوله د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو او پرون د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې د ټولګټو وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، د چارو ادارې لوی ریاست رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور، د ټولګټو وزارت د سړکونو د ساتنې او څارنې معین محترم الحاج معاون ملا عبدالجبار، د اوسپنې پټلۍ نوي عمومي رئیس محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح، د ټولګټو وزارت مالی او اداري معین محترم قاری مولوي محمد یونس راشد، د کانون او پترولیم وزارت مالی او اداري معین محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده، ګڼ شمېر اماراتي مسؤلانو، د ټولګټو وزارت رئیسانو او کارکوونکو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم د مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. لومړی د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور د اوسپنې پټلۍ د استقلالیت او د یادې ادارې لپاره د نوي عمومي رئیس د ټاکنې اړوند د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله حکم قرائت کړ او د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ د اهمیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې او د ټولګټو وزارت تر چتر لاندې د اوسپنې پټلۍ ترسره شوې چارې او فعالیتونه وستایل. په دغه غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وویل او د ټولګټو وزارت په تخنیکي معاینات کې د محترم فاتح صاحب ترسره کړي فعالیتونه او چارې وستایلې. نوموړي د ټولګټو وزارت تر چتر لاندې د اوسپنې پټلۍ د ترسره شویو فعالیتونو په اړه هم هر اړخیزه خبرې وکړې. ورپسې د اوسپنې پټلۍ ادارې نوي رئیس محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح د خپلو خبرو پر مهال د اسلامي امارت د زعیم اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له اعتماد څخه مننه وکړه او نوموړي ورسپارل شوی مسؤلیت فریضه وبلله او وی ویل چې ورسپارل شوی چارې به په پوره صداقت او اړوند مراجعو سره په همغږۍ ترسره کوي. یاده غونډه د ټولګټو وزارت د دعوت او ارشاد رئیس محترم مولوي عتیق الله عتیق د خیر په دعا سره پای ته ورسیده.